دغه سړی د پښتنو قاتل دی دغه سړي سره الله پوه شه دغه سړی د افریدو قاتل دی دغه سړي سره الله پوه شه او دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه څه شعرونه وایم بیا به فرمایشونه راځم کله پښتو کله په ننګ کې مړه شي دا پښتانه دي په سرنګ کې مړه شي خلک د سر سړي سنبال وساتي زمونږ د سر سړي په جنګ کې مړه شي دغه د منصور غوښتنه وه په ډېره مینه باندې ورته ډالۍ کومه څه شعرونه وایم بیا به یو نظم ته راځم تاسو ټول ځای ډالۍ وي زمونږ د مات زړه په خندا پوه شه مونږ سره لږ غوندې اشنا پوه شه مونږ سره لږ غوندې اشنا پوه شه او دغه سړی د پښتنو قاتل دی دغه سړي سره الله پوه شه دغه سړی د افریدو قاتل دی دغه سړي سره الله پوه شه او دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه دا د لګان یاران اخرې تکالیواله دغه سره بیا پوه شه دغه نظم وایم خان ولي ته د ډالۍ وي په خصوصي مینه باندې دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی پښتانه دي تقسیم شوي څوک د چا دی څوک د چا دی د دې دوه ور باندې جنګ دی یو بیګم د یو باچا دی د دې دوه ور باندې جنګ دی یو بیګم د یو باچا دی د بیګم په کې دوبند کې غلام هم په ناروا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره آشنا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره آشنا دی نوم یې نه اخلم بیا کاریږي دا بیخي زوی د بلا دی نوم یې نه اخلم بیا کاریږي دا بیخي زوی د بلا دی د کیسې پسې تاویږي د دولت پسې تاویږي د پیسې پسې تاویږي خلک د پسې تاویږي دا هغې پسې تاویږي پښتانه دي سادهګان دي د نارې پسې تاویږي دی اړي ګړي وطن له خلک دې پسې تاویږي دا نظام د جولا جاله دا خو کور دی یو جولا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی ای پشمار یو څو کسانو ای کمزر په غلامانو لږ مې واورئ خفه نه شئ د پردي سړي ټټوانو ستا چې کومې پړپړي دي څو اوږدي دي څو وړي دي دا خبرې ولس نه اوري دا خبرې مو زړې دي پښتانه مو په جنګ کړي هم ورکړي مو چړي دي دا چې چل به درته ګران شي دا د اوسپنې چڼې دي خوښه ستا ده چې څه اخلي دا کابل دی دا مڼې دي خو حساب به ورکوي چې داسې نه چې چورته دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی ډېره زیاته مننه کوم دغه فرمایش ملګرو کړی خو نوم یې رانه هېر دی دغه به وایم بیا به شعرونو ته راځم خدا دې راته لاس ډېر غلط بند کړی دی ثاقب افریدي صاحب په کار چې یو ښه مایک بندوبست یې کړی وی غوزه تاله زمونږ د ولي د جذبې معلومات نشته که څه ډېره مننه ډېره مننه تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو زما نیازبین لالی ووژلو امن دې نه راځي له دې نه وروستو زما نیازبین لالی ووژلو امن دې نه راځي له دې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو اول مې ګوره حافظه وبایله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو لیواله امن امن چغې وهو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو مونږ اکثر له جنازې نه وروستو دغه یو نظم وایم د ملګرو په غوښتنه باندې بیا به یو انقلابي نظم وایم باچا را مخکې شي حساب ته کښېنه بیا به زه کښېنم د وخت به پابندي کوم اول سر کې مې لږ ګپ لګولو له مودو نه مروره بس تبرید زوروره خلک ځان ور باندې کوني کې په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې نا خبره زره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شه بې تعلیم و بې هنره زه تا وګټله خات شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه خال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شه تا تادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دي سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې ورکه ای زما نبي درکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه ونازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه زه چې زوتې نه ریبار له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه مونږ نه پاتې د ریباره ستا خواري زما نینځکه چې جانان ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې څه کا چې جانان ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې څه کا ډېره زیاته مننه کومه دغه یو نظم درته وایم غوښتنه کړې ده ستاسو دغه ځوانانو چې هغه نظم خامخا ووایه چې باچا را مخکې چې حساب ته کښېنه نو مل بس دغه خبرې خو
سړی شته که نه هغه یې کوي موږ ورپسې شاته ولاړ یو چې ته نظم وایه دغه نظم وایم دا مو د خپلو په شهیدانو به نوم مې لیکلی دی دغه نظم چې باچا را مخکې شه حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه او کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال جواب راکړه وروستو سزا خلا جواب راکړه هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شه محمد زاده اګروال څنګه مړ شه هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شه د دې فساد څه پته ولګېده د ملک ساد څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابک بریدونه چا وکړل د دغه چور څه پته ولګېده دا بېګناه وژنې څنګه وشوې په پوهنتون چاودنې څنګه وشوې د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه څنګه بل شو دا نازولي توتیان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته کسور د پېښور وښایه په کومه لار شو موږ ته لار وښایه موږ ته ګناه د دغې ښار وښایه درته زولۍ نیسم لمن نیسم هم دې په هې او هم دې زه نه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده درته زولۍ نیسم لمنه نیسم هم دې په هې او هم دې زه نه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به زره زره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم ساحت وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنګ د دغه ضد خلاف یو موږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو موږ د سپېڅلي نظریې خلک یو موږ د انسان وژنه کفر ګڼو موږ د داسې عقیدې خلک یو موږ د انسان وژنه کفر ګڼو موږ د داسې عقیدې خلک یو داسې نظام باندې توکاڼې ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم داسې نظام باندې توکاڼې ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم زه دا منم چې سل په سل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زموږ د هر ظلم حساب دې وشي زموږ د هر ظلم حساب دې وشي زموږ د هر ظلم حساب دې وشي ډېره زیاته مننه